السلام علیکم شاگردان رجوع شروع جوړ بس راځو د نن سبق تر نن سبق چې دغه تر فارم ضبط ورب ان انګلیش په انګریزي کې د پیل درې حالته که د چا ټنسونه زده نو او تر فارم ضبط ورب نه زده نو دغه د لپاره بیا جملې جوړول مشکل دي دغه لپاره تر فارم ضبط ورب زده کول ډیر لازمي دي او دا رنګه راځي په دې ویډیو کې به نن درې نور شیان زده کوو لکه د الفاظ معناوي تلفظ سکن او ترډ فارم درې شیان پکې زده کوو راځي راسره وایاست جرک ناڅاپه ښورېدل لکه مځکه جوټکه وخوري جرکټ جوټکه یې وخوړه جرکټ جوټکه یې خوړلې ده جوک ټوکه کول جوک ټوکه وکړل جوکټ ټوکه کړې ده کیف ساتل خوندي کول کیپټ وساتي خوندي یې کړي کیپټ ساتلی دی دلته په سیکنډ تھرډ فارم کې ډبل ای نه غواړي سنګل ای غواړي نیل پر ګونډو تلل نیل پر ګونډو ولاړی نیل پر ګونډو تللی دی او نټ اوبدل یا غوټه کول نټډ اوبه اوبدي غوټه کړي نټډ اوبدلی دی یا یې غوټه کړي دي انډیکیټ اشاره کول انډیکیټډ اشاره یې وکړل انډیکیټډ اشاره یې کړې ده انسلټ بېعزتي کول انسلټډ بېعزتي یې وکړل انسلټډ بېعزتي یې کړې ده انویډ برید کول انویډډ برید یې وکړئ انویډډ برید یې کړی دی جاینټ ګډون کول جاینټ ګډون یې وکړئ جاینټ ګډون یې کړی دی شامل شوی دی جیر جیر معنا مسخره کول غږ رایستل کله کله نارې داسې او جیرډ مسخره یې وکړل جیرډ مسخره یې کړې ده داسې اواز رایستل دی د ټوکي په شکل باندې انولف لاس لرل انولفډ لاس یې کې ودرلودی ملوث شو انولفډ لاس یې کې درلودلی دی ایریګیټ اوبه ورکول لکه باغ ته ایریګیټډ اوبه یې ورکړې ایریګیټډ اوبه یې ورکړي دي ایمیټیټ پیشې کول ایمیټیټډ پیشې وکړې ایمیټیټډ پیشې کړي دي ایګنور پروا نه کول ایګنورډ نظر اندازه کې ایګنورډ نظر اندازه کړی دی تټ فارم یې دا معنا ورکوي انکلاین میله کول کایله کول ځان خواته دغه پام راړول انکلاینډ میل یې کړي انکلاینډ میل یې کړی دی میله کړی دی مننه در بل سبق شی چارې الله حافظ